الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمو سوسو خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو سریه ولېږله د ابي عبیده ابن جراح په قیادت کې تقریبا 300 مجاهدین به کې تشکیل کړه. 10 سواران و نجد علاقه چې التر بني غطفان د قبيله څخه خلک اوسېدل. په دې ملګرو باندې ډېر سخت رااله تکالیف رااله زاره تو خمو سره نو. جابر سے فرمایي چې یو ملګری به ټول ورځ په یو کجوره خرما تیروله. بیروی دې پښتنه وکړه چې بدیم گزاره څنګه کېدل وی چې کله دا ختم شو دې بس مونږ ارمان کوو چې وښ کا شیو کجوره وي خوشوي. ولر باندې روانو څنګه الله یو مې را بار کې تقریبا اتل سورج دي مجاهدینو خوراک وکړو او دومره یو قوي مې و چې دا غي د پختې سره یو ملګری په اسمان سور شو نه زو سره و د پاس سر لا رسیدل نه. تقریبا 13 مجاهدین د مې پر سره کې وردن نه واته بهم ته کلاو پراخه وا. رسول الله ربي دا خبره غوي وکړه غوي ته طلبو کې څنګه خره سره شته او موږ لم را کولې شي معنی دا پاک او حلال. اتم کال د هجرت باندې یو لوی فتح چې د مکه فتح وا د رمضان مبارک په دې میش کې دا وشو چې د لوی شي شهر الجهاد شهر القتال. یو خو سوره قصص کې رسول الله رب العالمین دا تسلی ورکړی و چې اې الله نبی موسی علیہ السلام تقریبا اته کال یا لس کال مسافر بیرته خپل کور لناغه ته بیرته راځي مکیله. دویم سوره یوسف کې الله ورته ځین سجو کړی چې یوسف علیہ السلام د ورونو راونی و درې ورځې کوي کې و به په تکلیف پر اخر بیرته راغی بادشاہ د ټول ورونو ورنه دا خبره ورته وکړه چې من ملامت ویلا تثریب علیکم اليوم حق زبر اخر استاد سره دا مسله کوي د جهاد اقسام او د ټول مسائل به تشریح شو. دریم به کې دا خبره وشو چې دا فتح د مکی د جګړه ولې شروع شو. د رسول الله سره بعض ملګری شریکانو بني خزاعه جانب مقابل بني بکر په دې منځ کې ولس کالو پر رسول الله ولي کړی شو چې مخکې درې نیم سره مجاهدین مسلمانانو وس تقریبا ټول مسلمانان لزر پورې ورسېدل. دی بنو بکرو په دې بني خزاعه باندې حمله وکړه چې درې کسان ته شهیدان کړو. بیا په حرم کې جګړه جوړه شو تقریبا شل الته شهیدان شو ټوټل 10. عمرو بن سالم الخزاعي په نامه یو شاعر هغه ولې چې رسول الله رضی خبره نه خبر کاغه په شیرونه کې ویل یا رب انی ناشد محمدن یا رب صدر رسول الله کومک غواړم د ملګرو چې په موږ تیرې وکي بریدي وکي ظلمونه وکړو په حرم کې څنګه سره جګړه وکړه. د الله نبی ولې زه په پوه شم به خاص کړو دوی وفد ولېګو په دې منځ کې ابو سفیان خپل اجلاس او شورا را جمع کړل چې د صورت حال لې پاره کې د عبد الله ابن ابي سرح مشورې طلب شولې. هغه ویل چې خو دیت ورکې ویني شو ورکولې وي قصاص لزان وړاندې کې ودم نشو کولې وي جګړې لزان تیار کړي ودا خو ډېر ګرانش. ابو سفیان په دا نظر پیش کې جلال شم رسول الله نه ایسه د وخت به وګد کوم تمدید شل کولې به واړو وې زورشه التر ام حبیبه سره ملاقات شو. هغه بسترته ټوله کړه د رسول الله سره ملاقات شو. هغه څونه ویلي ابو بکر سره ملاقات شو. هغه ول اسمان نظر د رسول الله دی. عمر سره ملاقات شو. هغه دم کې ورکړه چې خو جګړې لړغلې کزما سره انسانان څخه چې د اصل میږي ودرېږي ام سره د جنگ کو. عثمان بن عفان سره ملاقات شو. په دې منځ کې صہیب سیف دی عمار دی بلال دی دا ولید ابو سفیان نوډر هغه خپش ول یره چې تورې به پر سر سړي دا واله وي. ابو بکر چې لکه دا خو رئیس ته مشر د گزاره کول د نبی له دا خبره وکړه هغه چې دا ملګری خو خپه کړی نه دی وینا او کنه کدوې خپه شو څنګه الله خپه کیږي به الله لعنت کوي. هغه ته خپه نه و. د علي صاحب خو رااله فاطمه زهرا له ویل چې تاسو موږ سفارش وکړه هغه دا کار نشي کېدل. علي صاحب له ویته وکړه ودا حسن دی وږي چې وړي کې ماشوم دی خو لګین هغه ورته طریقو خو دا هغه لار چې مازیګر منځنه روسا جمعات کې ودرېګه وای چې د لس کالو نمنګ د نیټه تر شل کالو پورې وګدا کړه چې دا خبره وکړه رسول الله چپ شي ورته ویل هزار یو کدا خو صح خپل راځي ده. به د مکه مشرکانو ته پښتنه وکړه چې صورت حال وي دا خبره وشوه دا رسول الله صلی الله علیه ویل ابو بکر بالکل هغه کې سم سلام اوري د خیره. عمر شپ دمکیرا کړه علي شپ دا خبره وکړه خو صاحب د عقل باندې بالکل لوبي کړی دي درس مسله و
جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله رب العالمین ورته وحی شروع کړ ویل یا رسول الله زبر بیرته مکې لرا ولم زمونږ الله چې چا سره وعده وکي هغه به خامخا پوره کوي ځکه رب العالمین ټول وعده یقیني وي دی خلکو چې کله رسول الله راغی نو شاورته لبیک ویل او شاره محمد رسول الله مخالفت ځکه دوه قسم ژوند دي بعضی صفازونه و چې زمونږ الله پاګه کې بشاشت د ایمان وردنه نه کوي او بعضی ګنده ژوند و چې هغه سره مقابله له ودرې لکه ابو جهل نه او دې ملګری او قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې زیات مضمون او ترکیز پر ځړ باندې دي د دې وجنه د کافرانو درونو تقریبا یو صفات الله ذکر کړی دي د مؤمنانو سوارلس د انبیو ژوند ډېر صفاو مزیدار ژوند د منافقانو ګندۍ مړه او د دې مثال د شي لکه وبڼه چې بدش کې پرته کله په یو طرف وړو کله په بل طرف یا لکه د نور سره کله وريس مخیلش او یا د شي جوش اوړي راوړي لکه یو کټوي چې بجوش باندې راشي د زمونږ له ګناهونو چې کېږي دغه وجه دار چې د ځل کې معنا د تقلب دا وختلو یا زمونږ ګناهونه صادريږي یا د مخلوق سره تعلق یا موږ په مجاهده مکلف یو زمونږ د ایمان ترخی زونه چې کله مړ شي ژوند کېږي په قران باندې د دنیا نه په بیرغبتۍ باندې هغه اسباب خپلول چې باغې باندې ایمان قوي کیږي نو چا چې رسول الله اومنلو هغه اومنلو چا چې مخالفت وکړي نه په ضد کې ودرېدل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې پویو چې دا جګړه بکیږي یو خو څنګه الله ورته وحی کړی و عائشه به لویلې و چې وحی مال شوی دا او ته د جنگ د اسباب تیاروا غشي توري وغيرها ابو بکر د عائشه نه پوښتنه وکړه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله خو د روميانو سره جګړه نه کوي د حوازن سره نه کوي دا تاسو ولې تیاروي هیڅ مونږ ویلي د دې پوښتنه وکړه چې دا ولې هغه د مکه مشرکانو سره زموږ جګړه راځي هغه سره خو د امر مسله ده بس وی راځي نو الله ویلي دي او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بنو خزاعه د عملیاتونو دا خبره معلومه کړه د ابو سفیان دراتګ معلومه کړه او هغه شاعر وفه چې ورته خاله راغلی او د شي دوام د الله نو وخت له شي الله د مکی جاسوسان او دغه خلک په دې باندې خبر نه کې چې موږ باندې مسنه صفي حمله وکړو الله دا قبول کړي و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر وکړ انسانو د زمکه په سر باندې وکړ بهترین عقلمن د جنگ په تکتیک باندې د خبره په کولو باندې د قران او سنت په فهم باندې د محمد رسول الله وکړ انسان نو هغه نشه کار وکړي طریقې د څه وکړه چې فوج مجاهدین لویلي چې په مدینه کې څومره ګرځا پیرا لارې دي ټوله معاشره کوي وی ایڅو کې دي جنا بار لاړ نشي قطعات په دلارو کې تقسیم کړي نظامی لیکن یو اعلان ورته وکړي چې د بار نه کم خلک راتله هغه پر دې خو دې جنا ور یو سړی پر نه د مدینه نه چې زموږ د راس خور نشي دومره وکړي انسان جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لکه څنګه نبی او دقشن خلیفہ مو امیر مجاهد او نبی المرحمه او په دې مزمنس کې چې دا خبره ذکر شروع کړه تقریبا ونیم زره کسان دا برابر شو وزره 1500 دا کسان چې وکړه برابر شول او په دلار اطراف باندې داخله به تقسیم کړه چې څوک د مکینه هغه خارجي هغه در داخل شي خو داخلي کسان ګوره بار لاړ نشي پیکه به دا وشول چې د مکی ګرځا پیره ګردونه واکې د څومره اطراف شیدل ایسته هغه را داخليدل په دې ژوندونو کې د محمد رسول الله روب الله وردنه نه کې د بني سلیم د خاندان نه تقریبا زر شاه سواران را داخل شو رسول الله په دې باندې ډېر زیات خوشاله شو عینه ابن حسن لشاوی چې د بني غطفان او مشر او اقا مشر چې په تبوک کې تقریبا په خندق کې 3000 فوجین ورکړي وو او په خیبر کې زر کسان ورکړي وو د شړیو چې کله به د چا سره اعلان د جنگ کو د په دې امر باندې بل سره کسان تیار شول بغیر د چون شرانه چې دا جنگ څنګه وکړو ولي وکړو د دې وجه رسول الله ورته وخت کې ویلو الامر المطاع الاحمق المطاع اقق مقل چې دغه تابعداري کې دي چې بغیر د چون شرانه دی عینه ابن حسن لشاوی چې هغه رسول الله باندې ایمان راوړل وېده د اخپا مخې کول ورسه کوله چې ریوړه مو کړی نه وړم خو نتیجه دا جوړه شو چې ایسه ایمان پیراوړ رسول الله په دې باندې زیات خوشاله شو دا بشارتونه دي فتوحات دي رسول الله ورکې دي وې په دې وخت کې اقرا ابن حابس شغله بني تمیم د قوم مشر هغه شاوی چې رسول الله باندې ایمان راوړل دوی چې بالکل زبم به ایمان راوړم ایمان چې کله راوړل چې مدینه منورې راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې مجلس کې حاضر نه کور کې ناس چونګه دا اطرافي خلکو د باندو د رسول الله په ادب باندې دومره پویم نه وسکه ولني خلک وای ویل یا محمد اخرج لنا یا محمد روزا و انا شاعر زي شاعر ما زمان متهم مدح او زمان زمم زم دي
نبی کریم علیه السلام باندې خبره باندې ډېر خپش چې کله بار وته نور څه ورته ونه ویل ځکه ابتدایي مسلمانو خو د شي ورته ویل وزاک الله دا چا مدح شي کوي هغه څنګه الله کوي او د چا بدی شي بیانې هغه څنګه الله بیانې څه مطلب کدا ټول دنیا راځم چې چلول کونجو دی چا بار کې و چې دا ډېر خسړې دی او خسړې دی او خسړې دی خو چې څنګه الله ورته خني ویل دا کیږي را او کدا ټول جهان راځم شو دا خبره وږي چې دا پلانټ ډېر بد سړې دی او بد سړې دی او بد سړې دی خو چې څنګه الله ورته ویل بس حق خسړې دی وی ویلې دا مدح او زم چې دا هغه څنګه رب العالمین دا چې چا مدح وکړه مدح را او د چا بدی چې باندې هغه ګوره به بدی را د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت یو بنده سره مینه وکي جبريل لوي چې سره مینه وکړه زما سره مینه ده هغه د اسمان ملائکه لوي هغه د زمکو ملائکه لوي حتی په انسانانو کې خور شي دا خبره ته یو سړی پیژنې نه به وسره رښتیا یو نه به وسره نسته ولاړی او صبر زړه کې به دغه مینه محبت دغه وجه سره رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وېدا اساسي وجه دا چې دی انسان سره زموږ د الله مینه د ذکر خلکو به زړه کې د مینه ور خوراک کړه چې موږ دایمي ور پاتې شي او محبت موږ د الله په سمه د قرآن باندې په تهجد باندې په منځ باندې په ذکر باندې د الله د نومونو سره مختکول د زړه د خپل زړه د الله په وړاندې یو قیدی غوړي تړل الله رب العزت له وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسله د محمد رسول الله تابعداري او د قشن د الله لپاره د خلکو سره ورانه او د خلکو سره جوړه د ټولو نعمتونو نسبت رب العالمین لکول په امانت کې خیانت نه کول د وادي پابندي دروغ نه ځان ساتل دعا غوښتل وغيرها دا نشي اسباب دي چې بدی باندې څنګه د الله مینه سړي سره شروع کیږي بل په کې دا وشو چې یو نشه واقع پکې رااله دله توجه کوي حاتب ابن ابي بلتعه د بدري صحابي دي چې کله دا جرګه رسول الله د ملګرو سره وکړه لزر مجاهدین تیار شول ونیم سره غو څنور بګره داخل شوم تقریبا لزر کسان د مکه مشرکان له خط ولېګره او دا ډېر بهترین صحابي بدري دي زمونږ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دي خو د انسان نکله زلت کېږي زلت دا معنا سپینې جامې یو سړی کړی دی او په لار باندې روان دی او غیر اختیاري د خو خو د ایسه په خټو کې را پریوشي به زمونږ الله دا معاف کړم دی څوک د اعتراض نه شي کولای چې حاتب ابن ابي بلتعه دا خبره ولې کړې ده دا خو به پلانې شو دا پلانې شو نه رب العالمین دا معاف کړی سورې ممتحنه کې الله دا خبره ټول تشریح کړې ده دیو خط ولېګو خط بدینت باندې ولېګو چې په دې مکه کې اسما بچیان او اسما زنانه وشيږي دا مستقبل قریشو خپل قریشي نه وو دا نور مجاهدین شراغلی او دغه خاندانونو التفات او چا په برید او تجاوز زګنو شي کولای کچا بغوتی ورولې نور قریش تر زمانه ورته چې خبردار چرکه کار دي خو مکه مجاهد سره دي کار دي شغې دې نه وتره دشمن له کمین نیولې دي په غر کې ناشته داغه د خاندان سره داغه د ورور سره د پلاټ سره ګوره کده ګوتی ماته کړي کار بری خرابي او چون کې زه خودش څوک ونه د خط ولېګلو وی ویلې چې د حاتب ابن ابي بلتعه د خط او د رسول الله د خونه اراده پتا شو باندې یو حمله د دوی فوج در روان دي لکه دریابه او یقینا دا خبره رښتیا مو چې د رسول الله الله سره مجاهدین وسم دریابه دا خط شورته ولېګلو یو په کې وجه دا و دمو علماء دا کړی دا چې زب صرف هغه باندې خپل احسان ثابت کوم نور د محمد رسول الله سره زموږ د الله د خونه کومک راځي کله مکه دا ټول مشرکان د په مقابله کې ودرېږي امید دا چې دا بناکامي زمونږ الله سره وعده کړی چې اے نبی طالب زغله بدر کوم او طالب فتح در کوم زموږ به احسان ثابت شي او امید دار شي داخله قرباني کامیاب شي مجاهدین یو زنانه ساره په نامه باندې و چې دا د عبدالمطلب د زامنو وین زوا وی ویل زه به تعالی دا خط در کوم دا به تویسي خو په دې طریقه باندې چې د مکی په دلاره روانېږي نه په بل لار باندې روان شي بیرته په لوري به د مکی په دلاره باندې روان شي به ورشال ته ډیره کده روانه شو دی وخت کې رب العالمین جبريل ویل چې محمد رسول الله وحي وکا چې سبب د ملګرو کې حاتب ابن ابي بلتعه غیر شوکار کړی دی او زنانه د خط ور کړی دی روزه خخ علاقه د پاغیزه کې مجاهدین په شوري کې گرفتاری خط والی جن مکی مشرکان خبر نشو رسول الله دا دعا هم کړی و الله غو دعا قبول کړی و چې الله غو نه خبر وساته علي ابن ابي طالب زبير ابن عوامه مقداد ابن اسود او دقشن ابو مرثد الغنوي دا څلور قهرمانان د په شولېګل پاسونو بس سوار شو علي سي په امر کې چې کله قومنده ورکړ ورته شو ورشه دي یو زنانه د خط والی اروزه د خخ اخر شکل ورسېدل نو په اغیزه کې د زنانه روانه و د رسول الله معجزه په کتاب ثابت شو چې څومره رښتینی سړی دی خځه ودروله ورته ویل چې سره یو خط دی او حاتب ابن ابي بلتعه چا درکړی د دامن لراکا سره ورته یاد نکي وما سره خط نشته وېزه دویم چې خط سره درکه علي سي ورته ویلې
و ما سره نشته خط د ملګرو ورته ویل چې رښتیا خط نو سره نه کنه علي صاحب سرزوري کوي دا تاسو څه خبره کوي علي صاحب ملګرو داسې انساجي کوله محمد رسول الله دی خبره وکي باقي کې به دروغ راځي د دې خلک په خبره کې به دروغ وي لیکن رسول الله په خبره کې دروغ نشته د نبی کریم علیه السلام خبره باندې سره د ایمان او یقین لري لکه به تور مثال حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بیماری د چانه چاله متادیکیږي نه ډیر خلک دا خبره کوي چې دا متادیکیږي زمونږ رسول الله ویل زمونږ په دقه عقیده ده چې د هر قسم مرز والا سړی ولې نه ځان سره کینوا چې کم شي تعالی الله لیکلی نه خبرې کړي یو سړی ورته خبره وکړه یا رسول الله دا یو سړی وښتي دی دا اجرب دی خارختري دا د نور وکانو جدا ساته معاش نه چې بده باندې ورګړ شو دي کې مخالفونه لګي رسول الله ورته وی دا ول شاله مرز ورکی الله ورکی نو چې کله الله تعالی اراده د مرز کړي هغه به تعالی راشيږي یا به تور مثال جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په قبر کې عذاب دی نه نه بیماران دي او دا پختي بری پختي کې دنه کیږي او د شي کیفیت باندې ګرځونه دي کسه عقل منیو کني منی اسمه محمد رسول الله ورته موږ ته تسلیم یو مؤمنان باید شي عقیده ولري نه رسول الله دا خبره کړې ده علي صاحب ورته چې ای زنانه قسم په الله چې بربنده دې کم بربنده خد سره دی ورېکا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره ثابته کړې ده دینه معلومه شوله چې د کافرو زنانه چې هغه جاسوس هغه بربندول شي مشړي هغه قتل شي دغه اندام لګوت ورول شي به تور مثال سر وکتوره وغیرہ ځکه دا ضرورت دی نو دې زنانه ورته ویل سارا چې عبد المطلب د زامنو دای وینځه وي مخ واړو اسماعیل مجاهدینو شکل مخ واړو نه ایستره باندې نه راويست چې راويست راخت بیرته سزر به کوڅې کې وردن نه کی بیا غوښ ورته مخ راواړو موږ له خطر کوي خط ما سره نشه علي څه ورته دا څه خبره کوي خطر نه غواړم چې په هر کیفیت باندې ولې نه وي کوڅې شور باندې اخلاص کړی ایسه به خط لیکلو علي بن ابي طالب زبير بن عوام مقدار بن اسود ابو مرثد الغنوي دي څلور ول مجاهدون چې دا خطر واخ سره روان شو د جناب نبی کریم علیه السلام خپل راغله ټول ملګرو په یمن کې ناس سلام ور باندې وشو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا رسول الله ودا خط تاسو کوم شي به موږ تشکیل کړو دا موږ راوړو خط کې چې وکړل چې لیکلو من حاتب ابن ابي بلتعه الى اهل قريش فلان وفلان وفلان دغه شی پروګرام دی حاتب څنګه په دې مقام کې ناس نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته یا حاتب دا ولي هغه ورته یا رسول الله لا تعجل تدیو په ما باندې نه کوي زمره خبره برک زره غوګه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خبره وکړه پورا وېستاسو خاندانونه اغیزه کې شر تر زمانه وغیرہ کوم مجاهدین چې دلته راغلي دي کېدو په خاندان باندې الته څوک ظلم کوي هغه تر زمانه پښتنه کوي زما بل هیڅ څوک نه و زمون مستقبل قریش زما خاندان په اغیزه کې نو ما وی د احسان به د غوښ سره حکم کړي چې دی احسان د وجه نه د زما خاندان سره نرمي او گذشت وکي په دې بنیاد باندې ما دا خط لګري د عثمان په الله باندې قسم چې بل اس بنیاد ور نه و نه مې سمونه فقط کړی نه مې بل خبره کړی نه دا جناب نبی کریم علیه السلام ملګر له مخ راواړو وی ارچ حاتب ابن ابي بلتعه بالکل تاسو له رښتیا خبره وکړه ان رسول الله دغه تایید او تشریح وکړه چې دا ګوره دروغ نه دی ویلي عمر رضی الله په دې مجلس کې ناسو تیرې راوي سویل چې دعني یا رسول الله ما پرې د چې دا څه درې منافق او مؤلته تو غرزو دلته سوال واردېږي چې رسول الله دغه تصدیق کوي عمر دا خبره ولې وکړه چې دا څه وامه یو وجدار چې عمر رضی الله په دې وخت کې دا خبره چې رسول الله کوله د سلری ناسو د پیغمبر په خبره باندې پوه نه شو دویمه وجه علماء دا کړی چې عمر په غصه باندې راغی او په دې وخت کې د دماغ نور کار پرې خو دو او د الله لپاره ډېر سخت انسان و دا د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کله اسلام د دین چیرته دویم نوم سره اخلي هغه باید عمر وایي دومره اوچت انسان په دنیا کې الله د جنت زیره ورکړي د رسول الله د بلډینګ تشریح کړي وا او د مناقب ان شاء الله د رسول الله د ابوبکر د سیرت نور سره بیانو چې ناشنا مناقب د عمر بن الخطاب دي درې موجه علماء دا ذکر کړی چې دا د رسول الله وزیر دی او وزیر ورته دا خبره پیش کړه پیغمبر لا چې بس گزار ورکول پکار دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د عمر رضی الله دا خبره واره ورته یا عمر وما یدریک ته څه پوي کړی دایو بدری صحابي دی الله ورته ټول ګناهونه بخښلي دي بدریم الله د اعلان کړي که تاسو مخکې کوم ګناهونه کړی دي او آینده قیامت تر مرګ پورې څومره ګناهونه کوي دا ټول تاسو ما معاف کړی دي په بکا عمر رضی الله عنه ته یې خوشاله دومره زیات وجه علماء دغه دوه وجه ذکر کړی دي یو وجه دا ذکر کړی د عمر څخه په خپل بدر کې حاضر وی ویل چې الله مستر څومره احسانونه کړی دي چې زمونږ مخکې ورسره ټول ګناهونه دي الله معاف کړه دویمه وجه دا چې دا خو ډېر عزتمن سړی دی او په دې وخت کې ایسه د په مقابل کې مارسي کلمه استعمال کړی الله تعالی بخنه وکړه وې په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه په شړا شو جدا کې نسو بعض خلکو به دې ځنه استدلال کړي وي دینه ګوره دا خبره معلومه شوله چې کله یو سړی به تور مثال یو جاسوس ونیسي
د مجاهدینو او د مسلمانانو هغه وجل کېږي نه ولې بنو وجل کېږي وی ګور حاتم بن بلتع رسول الله معاف کړي او د قشن عمر دې معاف کړي دا قیاس غلط دی چې دې نه څوک اخلي یو وجه علماء دا ذکر کړی دا چې د په باره کې عمر رضی الله عنه خلفاج استعمال کړي وو دوی موجوده چې د دې انسان شغل نه او د دې مرافقانو جواسیسو چې دغه بیان یې د شغل ویل کار دی دریم دا غیر مسلم د مجاهدین نه وجل شي او نه ور باندې طاقت لري خو لیکن چې وجنی دي خلکو وجنه اطلاع ورته ورکی څنګه راګیر او باقي دغه غټو به شهیدان کړي او هغه باندې لاندې کړي شي نو دا استدلال کول د دې نه غلط استدلال نه روا د دې وجنه سورې ممتحنه کې الله رب عزت آداب بیان کړي تاسو ګره jihad کړي دی او د الله د رضا پسره وتی تاسو څنګه خبرې کوي د کافرانو سره او د رسول الله صلی الله علیه او دا بچو دا اولاد به تاسو لګورې هیڅ پیدا درنه کی او تاسو ابراهيم عليه السلام ته بيداری وکي ابراهيم عليه السلام د خپل بلا سره غورانه کړي و صرف یو خبره کې چې هغه ورته ویلو زما سره لپاره بکنه بغواړم نه دا ټول ادب او دا ټول تربیته ورته ورکي شپږم په کې دا وشو چې جناب نبی کریم عليه السلام یو سریه ولېګل سریه د اعظم چې پاګه کې مجاهدینو باندې هغه ګډبا سلام واچو دی خلکو دا محسوس کړل چې لکه دا خاصي د ډار د وجنه په باندې سلام واچو یې قتل کې چې قتل کې رسول الله اطلاع شو چې دوی خود شکارو کې هغه څخه خپش دی هغه قومندان د پیغمبر علیه السلام سره په سفر کې مخامخ شو اسلام ملګری زموږ ملګری وجل دغه مسلمانانو نبی کریم علیه السلام ورته دیت درکو 500 کان بوس درکو 500 کله مدینه منوره لاړ وینا موږ له خپل مجاهد راکوي چې موږ یې وښوم لکه څنګه چې تاسو زنانه دغه زړونه زموږ په دې بچی باندې خښوي د قشن زموږ زنانه زړونه تاسو په دې بچی باندې خو اقرا ابن حابس ورته ویل چپشا قسم په الله چې وځ مې اوی یا 50 کسان باندې تمیم نراوس ټول به دروغ وای تاسو دې کس بار کې چې یو منجم نه دی کړي نو بیا تاسو دا ارڅ حاضر شي ودا خبره شکل اقرا ابن حابس ورته وکړ نو عیسی خلک ویری درو دا دیت راکې خورای کوي ووم د نبی کریم علیه السلام کېرته د معلومه شو چې دا تنظیم او دا مجاهدین 15 ډلې کړي میمنه او میسره ورسته او مخکې طرف او منسک او په هر قوم باندې چې دا جوهینه قبیله دا او دا مجینه قبیله دا او دا بنو اسلم قبیله دا او دا بنو سلیم دي دا بنو غطفان دي په هر قوم باندې خپل امیر قومندان کی دا ولی تاسو دې خبره توجه کوئ د محمد رسول الله خیرته دا و چې دا خلک پر دې خبره ومني یا بینه مني لیکن ارسل د خپل قومندان خبره مني وېده شو ورته کله کړه او تشکیل ورکړي ابو رحم الغفاری بن عمر باندې ملګری او شیخ رسول الله په مسجد نبوي کې په خپل ځای باندې امیر مقرر کړ چې موږ جهاد او څنګه لزو زمونږ په ځای باندې متل د امیر مقرر شي د خلکو دا فیصله وته کوي چې صحیح ده ولسم د رمضان باندې وتی و ولسم باندې به د مکه د جګړه شوې ده وکله چې قدید علاقه له ورشه د جناب نبی کریم علیه السلام په دې وخت کې روزه ماته کړه زګر روزنی ولې وا دلیل په دې باندې چې په سفر کې مجاهدونو مسلمانانو له روزنی ول او ماتول د دواړه جواز لري لیکن وان تصوموا خير لكم رب العالمین فرمایي که روزه مونږ ولدا تاسو له بهتره ده چې روزه کله ماته کړه مر زهران الاخره چې کله لاړو نو عباس صاحب راغی عباس صاحب د مخکنه اسلام راوړیو او د اسلام په طرف باندې ډیر مایلو خو پیر کدا و چې هجرت نه وکړي د خپل اهل عیال سره روان رسول الله چې ول دلته ودا څوک دی ودا عباس صاحب دی څنګه اراده لري و ایمان کار کومه ایمان شکل راوړو نبی کریم علیه السلام ورته وسه چې موږ سره بیرته ځو بیرته روان کې په خپل طرف اې دینه دا خبره معلومه شوله چې کله یو سړی ایمان او اسلام راوړو بس متصل څنګه په طرف باندې دا روان اول پکار دی اقرا ابن حافظ او عینه ابن حسن او د قشن عباس به دوی چې څنګه ایمان ښکارا کې د شي ونی ویل چې لکه واره بدا مدینه له بوزو د دوی په تربیت کو دغینه ورسه به راولون بلکې ایمان راوړو متصل روان اول ابو اخر شکر رسول الله ورسېدو مجاهدین وسره د لزر فوجین چې په یو طرف باندې خالد بن ولید امیر مقرر کړی دی او په بل طرف باندې زبیر ابن عوام او باز نور ملګری نو په دې ځکه دوه کسان د رسول الله مخې لړاله یو ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی کریم علیه السلام د کاکا یو بچی او بل شو عبد الله ابن ابي اميه چې دا د رسول الله تر زمانو کې اشتراطلو دا دوړ چې د رسول الله مخې لړاله مخې ته واړو به ورته مخې لړاله به مقصد دا و چې ابدوی سره بیعت نه کوم چې ایمان دوی راوړي دا هغه انسانانو چې رسول الله سخت کنځلې کولې د مکه په دور کې سخت معذب کړو خپه کړو نبی کریم علیه السلام چې کړه د خپل نظر به دوه کسان باندې ورپری وته نو ډېر خپه شو مقصد دا چې دی خلکو سره زنه بیعت کومه او نو سره ځم مخامخ کومه او مسلمه ورته ویل یا رسول الله ویته لکه چې بر خپل ترجو باندې د قشم به تروج باندې د جنت پرزونه لري جهنم له بوزي هغه اراده ایمان لري بیعت سره وکړي چې ایمان راوړي د علي صاحب قال ابو سفيان دی ولا لو دقش ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب او عبد الله ابن ابي اميه
چې رسول الله خو موږ نه مخاړې وې د شي وکي چې رسول الله مخ راته شو دا خبر ورته وکړه چې د یوسف علی السلام د ورونو غوندې یا رسول الله موږ تاسو سره ډېر تیرې کمې چته کړې دي ته چې څنګه سره کې موږ هغه تیار یو ودا خبره چې کله ورته وکړه علي صاحب ورته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر رحمت الانسان دی جناب نبی کریم علیه السلام لویل چې رسول الله موږ ته ډیر پاساب کړي تعالی مو کنځلي کړي دي ته مو یک تنهایی دی مکینه استلې ستاب دې سر باندې موږ د لری خو دلی وو ته مو والي سره ملګری موږ تعجب کړي دي چې نن ته موږ سره څه کوي عام سره وکړه رسول الله چې کله دا خبره واورې دي نو ورته وی چې لا تثریب علیکم اليوم نن تاسو ملامت نه ما د الله لپاره معاف کړی ودا خبره چې کله ورته وکړه نو هغه په شړا شو خوشاله نه ایمان راوړو ودقه ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب ودا دومره حیاناک انسانو چې تر مرګ پوری رسول الله خپل سترګې ورپورته کړي نه وي حیا ورته دې شي سره موږ څه تکالیف کړی و چې رسول الله مجلس کې مناسب د خپل سر بر شکته کړو مګر چې کله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو دغه ورسې به رسول الله د مخلوقات یو قسم په الله مال حیا راځي چې د سره موږ څه کړی دا اوس دا موږ سره څه کوي او د دې وجه رسول الله چې کله د انابت او مینا محبت وکړه وی ویلې وېزما حمزه کاکا چې کله شهید شو امیددار چې دغه برکت الله بده کېچ کله چې دا وفات کېدو بچنو شړل درې خپل بچنو دا تسلیو کړ چې ایزما بچنو شاړې ما قسم په الله چې کله ما اسلام راوړی دغه نه بده خو مې یو ګنام نه دا کړی اسلام چې کله ما راوړو پر رسول الله باندې ایمان راوړو او په اسلام کې ور داخل شو مر زری په اندازه باندې ګناه نه کړی تاسو ولې ما باندې خپه کیږي الله ما ډایرک جنت لبوزي او هنن کې دا حق انسانو چې کله دا ملګری تیت په طرق باندې شو میدان لکته شو د محمد رسول الله د وکی یا د کشری دا ختام او دا مهار نیول او به شیرونه ویلي ایو لسمه مسله په دا وشو ناشنا چې کله دا مسله په رااله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوی مجاهدون الله وی ورونه بلکې وڅ وختل پرېش داخله خبر شي لزر مجاهدون ورونه بلکړه لزر داسې په خپل باندې کې شهر مجاهد ور بلکې دا به څومره مجاهدین وو او څومره رڼاګانې به په دې ګرچا پیرنه ګردونه واکې چې دا ورله کړه بل شول نو په دې وخت کې په کافرانو باندې روب راغی غوي درې جاسوسان را لګلی و یو ابو سفیان ابن حرب چې رسول الله څخه مخالف و دویم حکیم ابن حزام چې د خدیجه الکبرى د ترور زوی او ورسره به ایمان امر راوړل یو سره شل کاله ژوند او شپته کاله په کوپر کې او شپته کاله په اسلام دریم بدل ابن زرقاء ودا جاسوسان د حالات معلومه نو عباس رضی الله عنه چې هغه ایمان مخکې راوړیو د دې مر زهران علاقه کې وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د قچره باندې سور شو او په منډه باندې تیز لاړو دي خلکو مخېلا چې لکه دې کې څوک دي اې دې خلکو خبرې چې ورته ورته ویلې الکه ابو سفیان هغه ورته انت ابو الفضل وې ابو الفضل هغه او یو بل سره نشي چې څه صورت حال دی وې قسم په الله چې ایمان راوړي د رسول الله سره لزر مجاهدین راغلي دي صاحب خو پرې دا او مخکې د دینه چې د مجاهدونو د اتور صبر سر باندې را پریوځي بر سر باندې ایمان راوړه ویخه ایمان راوړم وی او حکیم ابن حزام او د قشان بدل ابن زرقاء وته کېدل مکه ده د ایمان د وی ایمان راوړم خو څه چلو کوم وې ما سره صبر قشره باندې کېده چې بر قشره باندې کېنه چې کله راتلو دي سیاله څوکیداران مقرر و دي څوکیدارانو مشر چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دا کومنده هغه بلاس کې ور کړی و اول پوښتنه والا چې پوښتنه وکړه څوک دي وی عباس ابن ولا کچره چاره وی رسول الله وی زئی دیم پوښتنه چلاله وی څوک دی وی عباس ابن ولا کچره چاره وی رسول الله هرکه وی زئی مخلا دریم پوښتنه دا مسله وکړه خو چې عمر سے برمانه خبر شو وی څوک دی وی ابو سفیان ابن حرب هغه د عباس ابن جور سنا چې په منډه باندې بس راغی تیر راواقه سره راکته کې سره دې سړي لواوا دا خدای الله دشمن دی مخکې دینه چې موږ د عمل کوو د اثر ورته وال پکار دی خو په دې وخت کې هغه پرې کچره باندې عباس ابن ناسو دله لغت ورکړ په تدې باندې په منډه باندې لاړو د محمد رسول الله خیمه ورغی چې خیمه ورغی زری وردن کې وردن غشلې خیمه رسول الله یا رسول الله دا سړی اوس وجني او دله مامان ور کړی دی عمر رضی الله عنه شکل راغی سړی را بار ک ابو بکر له پرې دې مینه اوسې وښنم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیر دی سبب پر مهلت د سړي ورکه عمره دغه نه په دې خو به چې څومره سره کوي هغه سره وکي کایمان رانوړو نو په دې وخت کې ابو بکر عباس صاحب د غیرت یو خبر عمر رضی الله عنه وکړه وې ته څنګه چې ګرم را دانګي چې داس مار ترز وې رسمي خاندان دی کدا چرته بني عدیونه وې سره خاندان نه قسم په الله چې به بری د حفاظت تا کولې دا اوس موږ تر زمونه کې څنګه به سور را رواني عمر رضی الله ورته ویل چې یا عباس زماره په الله باندې قسمي چې زستا په ایمان راوړل باندې دومره خوشاله ما چې زما پلار ایمان راوړي او پاګه دومره خوشاله شوی نم لکه ستا په ایمان باندې ځکه دا ستا ایمان چې د رسول الله مطلب
نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې باندې خوشاله کېدو ځکه دا خو کاکاو دی پیغمبر علیه السلام. عمر رضی الله عنه چې په اسمان ناس او عثمان چې کله به عباس په یوځای کې ناس نه برکت شو رسول الله کرام د وجنه زد الله د وجنه د ماتور راخصه د قسم په الله په وجه نه مرغله چې دا سا قومي نه د اسما قومي نه دي. عمر رضی الله عنه غیرتی وو چې شپه کله تیر شو نو سبا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زغلی ویلي ابو سفیان ابن حرب لا وې د توحید مبارک څه وایي توحید حق دی کنه دی هغه ورته بالکل توحید حق دی چې چرته د شرک ګټه ویني زموږ معبودانو به موږ لسنه جات را کړې وي وېسما بارک څه وجه زد الله نبی مو کنه ما یاره وستا بارک مې داخل شي نه تسلیمي اگر کته ډېر عزت من سړی ډېر صبرناک سړی او ډېر سره رحمي قطه یو ځکهون کې سړی خو ستا مبارک اسمار رسول د سینه منی ست الله نبی پیغمبر اسلام ورته هیڅ مونوي چې کله تلاړو سختي وسره نکړو عباس ورته ظالمانه ایمان راوړ ایمان توحید د امن الوز رسول الله رسالته من قسم په الله چې دا تور دی ور بر سر باندې اخلاصي ها ويم دسه بي او وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زګوي ورکوم بدی خبره مانی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د قشر حقدار د بندګي واجب رب العالمین دی بل هیڅ څوک نه دی چې دا خبره کړو ایمان کړه داخل شو. عباس رسول الله علیه وسلم یا رسول الله دا ابو سفیان چې به دا چې فخر او مشری له خوخ غړي څه امتیازي شکل دلا ورکا وېزر د پکور کې چې ارڅو ور داخل شو هغه امن دی د ورته وس مارا کور خډیر وړو کېره وېزر څوک چې په مسجد الحرام کې داخل شو هغه امن دی وی هغه خډیر وړو کېږي وې چې ارڅ رسول الله فرمایي پکور کې ور داخل شو ځم شه دروازه را بند کړه بس دلا امن دی څومره بهترین اخلاق د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق او قتل ودا اعلان شکل وکي نو په دې وخت کې رسول الله دغلی ویل عباس لا ودا ابو سفیان ابن حرب نه دی وی او ودا په پلاني غر باندې کې نه و وی سیدا هغه ته مخ روان ابو سفیان ابن حرب چې کله غزل ورغه کندولا نو عباس په आवाज یا ابو سفیان قف ودرېګا وی هغه چې ودرې دی څو یا بني هاشم اوس به و ما وښنه مال خو ممن راکې ویدل ته ودرېګا در رسول الله تکتیک لګورا مجاهدین او دغه زور کله کله دشمن له خېدل پکار دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وقتی به ولګل مخکی عباس ابن ناسي ابو حرب ابو سفيان ابن حرب په دې کې ناشته د بني سليم وقتی به لاړه مخه تیر شو هغه ټول پاسونه باندې سواره و ویل کدا څوک دي وی کتیبه بني سليم یره دوسره هم څه نه دي کړی دا څنګه راغلي بل کتیبه لاړه ودا څوک دي ودا مزینا وی دوسره هم څه نه دي کړی بل قبيله لاړه ودا څوک دي ودا جوهینا وی دوسره هم څه نه دي کړی بل قبيله لاړه ودا کدا څوک دي ودا بني اسلم وی دوسره هم څه نه دي کړی بل کتیبه لاړه ودا څوک دي ودا بنو غطفان وی دوسره هم څه نه دي کړی رسول الله په کتیبه کې و کتیبه الخضراء حدیث کې راځي هغه کتیبه هغه د سر مجاهدینو چې تکشنه و په دې اصله باندې دومره آباد و چې د هر مجاهد سره د اتوسر کې کاري نور هیڅ نه خارید دومره سه باندې آباد وي نيزي وي او صغري وي او توري وي یعنی مجاهد کله دې شکل جوړول سره د استر کې کاری چې په دې کې رسالت لري دا څو دي وی هذه کتیبه محمد صلی الله علیه وسلم وی دې کې محمد رسول الله را روان دي رسول الله په منځ کې را روان ګر چې بیرته انصار مجاهدین و سعد ابن عباده سره جنډه هغه مخ روانو ورته ویل یا عباس ستاره دی ورانه حکومت خوري پراخه شو ډیر غټ بچانه شو دا موږ واځي شړلیو او به تاسو کې څومره فوج ورسره دي څومره مجاهدین هغه ورته ناشنا سړیا دا بادشاہینه دا نبوت و اذن نام خکې دي شوی بنو نو په دې مقام کې ورته ویلي عباس ورته ویل چې لار شه ابو سفیان لا او د خلکو اعلان وکړي خپل خاندان لري چې انت ورته یا معاشر قریش ټول لازم ویش تقول څه خبره کوي لزر فوجین وی رسول الله صلی الله علیه مجاهدین جګړه کول نه شي خودمره خبره چې ګوره تسلیمي ورکړي نو هنده په دې کې ولاړو د ابو سفیان کزا ورته بیا سب طلع ډیر ناشنا جاسوس ته موږ لګلې الله دې برباد نکا تم دا خبره موږ لراوړه فوج دی ویل د خپل کسان لګور سره نه وکړي کیندمر غیرت پکې و جاهلم وا وی قط زمانه دي خاون خبرونه مانی دا سورکه دا پلن پیړ بدن دي دا نری پونډي جګړه کوم دي رسول الله سره یا به وښنه یا به موږ باندې قتل کیږو دی ورته ویل دي ابو سفیان ابن حرب وې زماره کې خبره مې منه قسم په الله چې ور ډیر وسوال فوج راغلي دي وی اخر سوی ویلي وې څوک چې زما په کور کې داخل شاغله امن دی وې دا خو ډیر کم دی وې چې مسجد حرام کې داخل شاغله امن دی وې دا خو کم دی وې ارسله چې په خپل کور کې کینه سواغله امن دی وې هاذا اوسع رسول الله خو ډیره فراخي موږ سره کړی دا نو په دې مقام کې ودا بیرغ د رسول الله چې دا د سعد بن عباده سره چې د خزرج قبيله مشر او په دلاره باندې تیرودو ناڅه پیستر کې په ابو سفیان بن حرب پریوتی ورته ویل چې ابو سفیان اليوم يوم الملحمه
نن د جنگ ورځ ده نن د قریشو د بیزتی ورځ نن سره معلومه لزر مجاهدین موږ راوسلی تاسو زموږ سره ځای په ځای باندې جګړې کوو خو نن تاسو دلته ګور شو ټول تاسو ونه وښو پرېدو منا چې دا خبره کله سعد بن عباده وکړه جناب نبی کریم علیه السلام چې اتباع وکړه ته خبر نه وینا یا رسول الله دغه خبره ده وکړه عبدالرحمن بن عوف سراغ او عثمان بن عفان ودا سعد بن عباده ګور دې ته سره څنګه چې لکه دا څنګه اېدا چې انساجي وکي جنگ جوړ نکي او د مستر لزر مجاهدین راغلي کې په یوځای کې شروع وشو دا به څوک را کنټرولې نبی کریم علیه السلام دومره وکړ سړیو داغه نه جنډا واخ دا جنډا راکا اېدا بچی له ورکا قیس ابن سعد ځکه جنډا چې چا په لاس کې وداغه ډېر عزت وو د شي ونکړه چې دنه والم بل چاله ورکم څنګه دا خو دې بے عزتی ده اېدنه واخه سوي د بچی له ورکړه نو بچی له ورکول او دل ورکول دواړه یو شی دي عزت په خپل ځمانه پاتې شو وی ویلې نن ورځ د امن د رسول الله فرمایي نن ورځ د کعبه د عزت ته د کعبه له د عزت صادر وراغوندو او نن د قریشو د عزت ورځ وجه دا چې قریش ایمان راوړي اسلام راوړي خو اعلان وکړي وي د څو کسانو وژني نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي وی اگر کړه کعبه د اثر پورې ختم پرې نه دی یو پکې اکرامه قتل کړي یو پکې عبد الله ابن ابي سرح د رسول الله کاتب اخر کې مرتد بل حبار ابن اسود دا پکې وژني څلورم ابن اختل پکې وژني پنځم سارا پکې وژني چې عبد المطلب د زامن وینځوا شپږم هند پکې وژني و مرتوی د ابن اختل دوه وینځي دا پکې وژني چې کله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زیتوال اخیره ورغی خپل فوجي څلور تقسیمه کې میمنه میسره قدامه مخ کې ورسته کی طرف او چپ طرف د څلور تشکیلات چې کړه را روان چرشم ورځ باندې ان شاء الله کچیر ته ژوندۍ بیا د رسول الله د لزر مجاهدین سره داخله دل مکیلا څنګه داخل شو په کم کیفیت داخل شو په مکه کې کم اعمال وکړه او څو ورځې په مکه کې پاتې کړې دي هغه ان شاء الله به وي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دریم او تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا